هیره منډي چې د رقص یعنې د ګډا د محفلونو نه څنګه د جسم خرڅولو مرکز جوړ شو. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو تاسو کې به ډیرو خلکو د هیره منډي نوم اوریدلی وي او د دې په باره کې به تاسو مختلف قسم سوچونه لرئ. په دې ویډیو کې تاسو سره همدغه ټول تاریخ بیانوم چې په هیره منډي کې به څنګه د رقص محفلونه کېدل، د کوم وخت نه به کېدل او بیا دا څنګه د جسم خرڅونې په مرکز بدله شوه. نو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. د پاکستان په پنجاب صوبه کې په لاهور ښار کې د ریډ لایټ ایریا چې په 14مه صدۍ کې د مغول حکمرانانو آباده کړې وه، چې وروسته پرې برطانیې هم خپل راجو چلو او اوس پاکستاني معاشره چې یو اسلامي معاشره ده، نو هلته څه کارونه کیږي. اوس چینی شپه ده، خو د پاکستان په مشرقي ښار لاهور کې قایم د حسن بازار د هغې په تنګو ګلو کې اوس د ورځې آغاز یعنې شروع شوې ده. نوره دنیا چې څه وخت د کیږي نو د هیره منډي دکانونه هغه وخت رڼا کیږي او هلته رونق جوړیږي. په فضا کې خورونکي ورو ورو موسیقي، ښایسته او مزیدار لباسونه، په چتونو کې ولاړې جنکۍ چې لاندې روانو ګاکونو ته اشارې کوي او د هغوی ایجنټان چې خلکو سره خبره کوي. دا هر څه د هیره منډي په ریډ لایټ بازار کې ترسره کیږي. په دغه علاقه کې د ګلونو دکانونه ځای په ځای دي. د رقص یعنې ګډا کولو یا د جسم خرڅولو کاروبار سره تړلو ښځو ته ګلونه وړل د دغه ځای یو دستور دی. دا علاقه چې د مغول په دور حکومت کې قایمه شوې وه، یو وخت کې به د موسیقارانو او رقاصو یعنې ګډا کوونکو مرکز و. هغه وخت به دلته جسم خرڅونه نه کېده. خو نن سبا چې د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې د دې بازار اصلي شکل اوس په ختمېدو دی او یو خراب اړخ ته روان دی. د هیره منډي یو موسیقار چې ګوګي بټ نومیږي هغه وویل چې دا ځای یعنې هیره منډي چې مخکې څنګه وه اوس هغسې نه ده پاتې. د بټ په وینا چې یو وخت به دا علاقه د فنکارانو مرکز و، خو اوس دلته فنکاران نشته او څه چې کېږي هغه ستاسو د وړاندې دي. د بازار په دې رش کې د هیره منډي یو زړه رقاصه یعنې ګډا کوونکې روبینه طارق چې د یو کوڅې په یو ګوټ کې په یو کرسۍ باندې ناسته وه او د خپل د تیر وخت قصې او وختونه یادول او ویل یې چې روبینه اوس د 50 کالو ده او د هغې په وینا چې ویل یو وخت زه د دې بازار مشهوره رقاصه او طوایف وم او ما به په دې بازار کې په مختلفو کوټو کې ډانسونه کول. روبینه وایي چې زه د تازه پیغلتوب په وخت کې د نږدې ښار اوکاړې نه دلته راغلی یم. د جرمن خبري ادارې DPA سره په خبرو کې وویل رقاصو یعنې ګډا کوونکو اوس د جسم خرڅونې پیشه اختیار کړې ده، نو ځکه دلته اوس هیڅ رقاصه پاتې نشوه. په 14مه صدۍ کې چې د مغولیا دور حکومت د هندوستان د مختلفو ښارونو نه به لوی لوی او ادب ذوقه خلک راتلل او د هغوی لپاره به دلته مجري او د رقص محفلونه جوړېدل. خو کله چې برطانوي راج په بر صغیر باندې مسلط شو نو خلکو خپلې روایتي مجري پرېښودې او رقاصو د جسم خرڅونو اړخ ته توجه وکړه. نو په دې وجه د رقاصو او د جسم خرڅونکو په منځ کې تمیز ختم شو. دغه غلط کار چې جسم خرڅونه او رقص په خپل منځ کې یو بل سره ګډ وډ شو او په هیره منډي باندې د جسم خرڅونې چاپه ولګېده. په لاهور کې د نیشنل کالج اف آرټ سره تړلي کارکوونکي ندیم عمر وویل چې په رقاصو یعنې ګډا کوونکو کې به نه صرف ښایستهوالی و بلکې هغوی به د رقص سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ کې هم کمال کوو او د خلکو د متاثره کولو لپاره په هغوی کې مختلف قسم صلاحیتونه وو. د هیره منډي کردار د برطانوي راج نه وروسته بدل شو. هغه وخت چې کله برطانوي حکمرانانو د خپلو پوځیانو لپاره دا ځایونه د جسم خرڅولو په اړه کې بدلول شروع کړل او دا سلسله همداسې شروع شوه. دوستانو دا و د لاهور د هیره منډي تاریخ چې تاسو سره مو شریک کړ. اکثره خلک په دې اړه باندې سوچ کوي چې هیره منډي څنګه ځای دی او د دې څه تاریخ دی. نو غوښتل مو چې دا تاریخ تاسو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.